زده کوونکو خدای دې وکړي چې ښه وخت او ښه ورځ مو پیل کړې وي او د تیرو درسو نه کوم درسونه چې موږ مخکې لوستلي وو د هغو نه هم ښه ګټه اخیستې وي او په کورونو کې هم تکرار کړي وي. اوس غواړو څنګه چې موږ په تیر درس کې د اتم ټولګي کې مختلف موضوعات ولوستل چې د هغه د جملې نه د اتم په باره کې د علماو نظریات و مختلف نظرونه یې وړاندې کړي وو او د هغه نه را دېخوا د اتم جوړښت و او بل د اتم اجزاوې وې چې اتم د څو اجزاو نه تشکیل شوی دی او په داخل د هسته کې څه موجود دي، په مدارو کې څه دي او هم داسې نمبر د اتومي څه شی دی، کتله د اتومي څه شی ده. دغه موضوعات چې موږ او تاسې په تیر درسونو کې موږ او تاسې یو ښه په مشرع شکل تشریح کړل. نو خدای دې وکړي چې دا تاسې ښه یاد کړي وي او په کورو کې هم تکرار کړي وي. اوس غواړو چې د اول فصل چې اول د لومړي فصل خلاصه او یا هغه لنډیز دی چې موږ او تاسې اوس پرې دغه کوو خبرې کوو چې په لومړي فصل کې هغه لنډیز او حل د تمرینونو یې دی چې کومه پوښتنې چې په لومړي فصل کې موږ او تاسې لوستلي وو د هغه په هکله باندې موږ او تاسې یو مفصل او په لنډه ډول هغه تکرارو چې د هغه د جملې نه نظریاتو ته راځو یا هغه نظرونه چې علماو د اتم په هکله باندې وړاندې کړي وو. د هغه د جملې نه ډیموکراټس چې یو ډېر د یونان پخوانی ډېر پخوا یو کیمیاپوه یا ساینس پوه و چې هغه د اتمز کلمه یې رامنځته کړه یا وویل چې که چېرته موږ هغه یو ماده که چېرته واخلو هغه په پرله پسې وویشو آخر دې صحنې ته راځو یا دې ساحې ته راځو چې هغه نور قابلیت د ویشل کېدو نه لري چې هغه کوچنۍ ذره موږ د اتم په نام باندې یاد کړې ده چې دغه خپله اتمز چې وه اتمز د دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې یو چې خپله د ای چې دی نه یا نفي معنا ورکوي او تمس چې دی د نه تقسیم کیدونکي په معنا باندې دی. یعنې ډیموکراټس دغه نظریه وړاندې کړه چې دغه موږ که چېرته دغه یو ماده راواخلو پرله پسې باندې وویشو آخر په اتم باندې څه شی کېږي هغه وړه ذره چې ترې پاتې کېږي هغه د اتم په نام باندې یادېږي. وروسته د هغه نه بل عالم و چې د په نام د جان دالټن سره یادېده چې جان دالټن ووی چې سمه ده هغه کوچنۍ ذره د اتم په نامه باندې یادېږي خو خپله د اتم چې دی یو کروي شکل لري یو څه شکل لري یو کروي شکل لري چې دا کروي شکل کې مثبت چارجونه موجود دي خو دا مشخص نه کړل چې آیا په کومه ساحه کې دي او دا مثبت چارجونه یو مشخص ځای لري که په چار اطراف د دې کروي شکل کې دي کوم ځای کې دي. تنها دومره که یو نظر یې ورکړه چې دا یو کروي شکل لري او بل چې دي چارجونه مثبت چارجونه موجود دي. او یو نظر یې بل وړاندې کړه چې هغه بل عالم و چې تامسون و د دغه نظر یې ومانه د جان دالټن او دی وویل چې په د خپله اتم کې منفي چارجونه هم موجود دي چې دغه منفي چارجونه په چار اطراف د اتم کې موقعیت لري او دا ورسره اضافه کړ چې دغه د منفي چارجونو په علاوه سره دلته په داخل د اتم کې مثبت چارجونه هم دي چې هغه مثبت چارجونه په اندازه د منفي چارجونو یعنی هر څومره چې منفي چارجونه فکر وکړه 1 2 3 4 5 6 اووه دانې منفي چارج دلته دي. دلته په داخل د هسته کې اووه دانې باید څه اوسیږي مثبت چارجونه هم اوسیږي یعنی اووه دانې پروتونونه هم دي. نو موږ اوس راځو دې ته چې هر ماده هر مواد
لحاظ د چارج برقي یا د برېښنایي څه دی؟ خنثی دی. نو دا خنثی یې په دې معنا دی چې د منفي چارجونه مساوي د څه دي؟ د مثبت چارجو دي. او بل یو عالم و د رادرفورد په نوم باندې چې رادرفورد هم د خپل نظر په اتم په باره کې وړاندې کړ او هغه نظر دا و چې د اتم په داخل کې یوه وړه کوچنۍ هسته ده چې په داخل د هسته کې مثبت چارجونه دي. فکر وکړه دغه یو هسته ده او په دې داخل د هسته کې مثبت چارجونه دي چې دغه مثبت چارجونه د پروتون په نوم باندې یادېږي. بل نظر یې دا وړاندې کړ چې د هستې حجم نسبت د ټول د اتم د حجم نه ډیر کوچنی دی، وړوکی دی. نو دا هم کې ثابته شوه چې دغه حجم اکثریت د اتم فضا چې ده دا خالی ده یا تشه ده. او بل نیلز بورد و چې هغه بل عالم و د اتم په باره کې د رادرفورد چې کوم نظر دا کړی و هغه یې ومانه او د خپل نظر یې وړاندې کړ چې الکترونونه چې په داخل د اتم کې په حالت د حرکت کې دي او یا په داخل د اتم کې چې مدارونه دي او په دغه مشخصو مدارو کې حرکت کوي، دغه هر مدار او هر الکترون یا هر دغه قشر د الکتروني چې دی یو مشخصه او معینه انرژي لري یا برېښنا لري چې دغه انرژي نه الکترونونه یا د مدارونه په عادي حالت کې د لاسه ورکوي او نه چې د اضافه انرژي نیسي. نو دغه مشخصه انرژي دلته موجود ده چې الکترونونه په حالت د څه کې دي؟ په حرکت کې دي. او بل ورپسې راتیر شو چې موږ او تاسې چې نن د اتم په هکله باندې یا د هغه د موډل په هکله باندې خبرې کوو. منل شوی موډل چې نن د اتم په باره کې دی هغه د کوانتمي نظریه ده چې اتم چې دی د کوانتمي نظریه چې ده هغه چې دی یو منل شوی موډل دی اوس چې نن اثر د هغه نه دغه کوي د خلک پیروي کوي. او بل چې موږ او تاسې ووې د نمبر د اتومي موږ او تاسې ووې چې نمبر د اتومي څه شی دی. نمبر د اتومي په هکله باندې موږ او تاسې مخکې پخوا درسو کې هم دا وویل چې نمبر د اتومي مجموعه د پروتونونو په داخل د هستې د اتم کې عبارت د نمبر د اتومي د هماغه اتم دی. او هم کتلت مثلا موږ ووې چې سودیم دی، که چیرته سودیم نمبر اتومي څو دی؟ 11 دی. نو دا نمبر اتومي د کوم ځای نه شوی دی؟ موږ ووې چې که چیرته دغه موږ هسته د سودیم په نظر کې ونیسو نو 11 پروتونه لري. څو پروتونه لري؟ یا 11 مثبت چارجونه لري چې دغه 11 مثبت چارجونه په مقابل کې د دې اتم 11 منفي چارجونه دي چې 2 الکترونونه په اول مدار کې لري، 8 الکترونونه په دویم مدار کې لري او یو الکترون چې دی په آخر مدار کې لري چې 2 و 8 لس شي، لس یو 11 یعنی 11 مثبت چارجونه باید 11 منفي چارجونه ولري چې هغه اتم شي. اتم لحاظ د چارج د برېښنایي چارج نه څنګه دی؟ خنثی دی. نو اوس راځو په دې کې چې دغه 11 پروتونونه چې تاسې دلته وینئ دغه عبارت د څه دی؟ د نمبر د اتومي یا اتومي نمبر دی. دغه څه دی؟ اتومي نمبر. اتومي نمبر چې دی مجموعه تعداد د پروتونونو په داخل د هسته کې موږ ته راښیي. او بیا موږ ولوستل چې کتله د اتومي څه شی ده؟ کتله د اتومي موږ او تاسې په تیره ورځ درسو کې ولوستله چې په داخل د یو اتم کې فکر وکړه چې دغه اتم موږ دغه اتم په نظر کې نیسو. د سودیم چې دی 11 پروتونه درلوستل، په مقابل کې 12 چې دی نیوترونه لري. 12 څه لري؟
نیوترونونه لري. نو 12 نیوترونونه د 11 پروتونونو په مقابل کې 23 کیږي. 11 12 څو کیږي؟ 23 کیږي. یعنی د 23 مجموعه کتله د اتومي څه ده؟ مجموعه د پروتونونو او د نیوترونونو په داخل د هستې د اتم کې عبارت د څه ده؟ عبارت د کتلې د اتومي ده یا د نمبر د کتلې د هماغه مشخص اتم دی. مثلا دلته موږ سودیم په نظر کې نیولی، د سودیم کتله د اتومي څو ده؟ 23 ده. څو ده؟ 23. خو نمبر د اتومي څو وه؟ نمبر د اتومي 11 وه. نمبر د اتومي 11 وه. موږ او تاسې مخکې درسو کې نمبر د اتومي مشخص کړ چې نمبر د اتومي هغه مجموعه د تعداد د پروتونونو په داخل د هستې د اتم کې عبارت د نمبر د اتومي دی. کتله د اتومي مشخص کړه چې کتله د نمبر د کتلوي د یو اتم چې دی نمبر د کتلوي عبارت د مجموعه د پروتونونو جمع د نیوترونونو په داخل د اتم کې دی. بیا انرژیکي سویې ولوستلې چې انرژیکي سویې چې دي دغه مدارونه یا هغه ساحه ده چې هغه کې الکترونونه سیر یا حرکت کوي یا هغه ساحه چې د الکترونونو شتون هغلته پکې موجود وي. مثلا موږ ووایو چې دلته که چېرته یو هسته د هایدروجن موږ په نظر کې نیسو، فکر وکړئ چې د هایدروجن د یو پروتون لري، نو دا یو په مقابل کې یو مدار لري چې یو مدار یو الکترون لري. دغه مدار چې تاسې یا قشر چې تاسې وینئ دا قشر د الکترون دی. او موږ او تاسې په تیر درسو کې یو فرموله ووایي چې موږ تعداد د الکترونونو په داخل د مدارو کې یا د قشر د په انرژیکي سویو کې څنګه موږ منځته کوو چې په یو په انرژیکي سویې کې څومره کې الکترونونه ځای په ځای کولی شو، د 2 ان مربع په واسطه باندې موږ دا کار کولی شو. که چیرته مثلا ان څه شی دی؟ خپله یو انرژیکي سویه موږ ته راښیي. مثلا انرژیکي سویه د اول مدار چې اول موږ په نظر کې نیسو، که چیرته ان مساوي د 1 سره شي، نوشته کولی شو چې 2 د ان په ځای باندې څه لیکو؟ د ان په ځای باندې 1 لیکو، قیمت یې لیکو، ضرب د 1 مربع. که چیرته 1 موږ مربع کو، 1 مربع 1 ضرب د 2 و 2 ان د موږ مساوي د څو سره شه؟ د 2 سره. موږ داسې ویلی شو چې په اول مدار کې یا په اوله انرژیکي سویه کې موږ 2 الکترونونه آخر 2 الکترونونه ځایولی شو. که چیرته موږ دغه قیمت لوړ کو، مثلا ان مساوي د 3 کو، کولی شو چې 2 ضرب د 3 قیمت ورکړی د ان په ځای باندې څو نیسو؟ 3 نیسو. 3 مربع دا مساوي کیږي 3 چې مربع کې 3 ضرب د 3 و نه ضرب د 2 و نه 2 18. یعنی 18 الکترونونه موږ کولی شو چې په دریم مدار کې، یعنی هغه آخرین گنجایش د دریم مدار دا یو مدار، دا دویم مدار او دا دریم مدار. نو په دریم مدار کې موږ 18 الکترونونه دي. آخرین گنجایش څو دی؟ 18 الکترون. یو مشخصه انرژي ده چې دغه 18 الکترونونه ته حرکت ورکوي. نو موږ او تاسې په لنډیز کې ولوستل او کوم پوښتنې چې تاسې په دغه کې لرئ د لومړي فصل پوښتنې دي دلته، چې دلته مثلا اول پوښتنه ده د اتومي نمبر، مثلا د فاسفورس تاسې پیدا کوئ، د نیون په تاسې پیدا کوئ، په جدول د دورهیي د عناصرو کې هم تاسې ته مې درښودلي وو په تېر درسو کې چې تاسې کولی شئ په کومه درسو کې چې تاسې مشکل لرئ کولی شئ چې په راتلونکي درسو کې تاسې د خپل پوښتنې په کتابچو کې یادداشت کړئ او زموږ سره شریک کړئ. په کومو پوښتنو باندې چې نه پوهېږئ موږ کولی شو چې هغه در سره حل کړو. نو خدای دې وکړي چې دغه چې پایله د اول فصل وه په دې پایله کې تاسې وکړئ چې کوم پوښتنې یا کوم پخواني درسو کې چې تاسې ستونزې درلوستلې هغه ستونزې هم حل شوې وي. نو په راتلونکي درسو کې تاسې چې دویم فصل د خیره شروع کوو، په دویم فصل کې یو مرور پرې وکړئ، ویل ولئ او جدول د دورهیي د عناصرو را پیدا کړئ چې جدول د دورهیي د عناصرو موږ تاسو په راتلونکي درس کې مطالعه کوو. نو د
هغه تاسې هر یو د خپل د ځان سره راوړئ او یو پیر تاسې د 2مې صفحې پورې یعنې د 14مې نه تر 15مې صفحې پورې مطالعه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.